د افغانستان کرکټ بورډ له لوري په ننګرهار ولایت کې د راتلونکي شل ورځ نړیوال جام لوبو ته د غوراوي چمتووالي په موخه روزنیز کمپ پیل شو. یاد کمپ به 10 ورځې دوام وکړي چې د ملي روزونکو تر روزنې لاندې به لوبغاړي د تکړه‌توب برخې ترڅنګ د توپوهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنو برخو کې خپل تمرینات ترسره کړي. دغه روزنیز کمپ په عربي متحده اماراتو کې د ترسره کیدونکي 2021م کال شل ورځ نړیوال جام لوبو ته د چمتووالي په موخه پیل شوی دی چې د ملي لوبغاړو 40 لوبغاړي به پکې ګډون ولري. یاد کمپ د روانې سپټمبر میاشتې له 14 نیټې پیل او د همدې میاشتې تر 26 نیټې پورې دوام وکړي. دغه کمپ د ننګرهار ولایت په غازي امان الله خان کرکټ لوبغالي او یو خصوصي روزنځای کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي اکتوبر میاشت کې کیدونکي شل ورځ نړیوال جام لوبو کې په دویم ګروپ کې د لومړي پړاو څخه د راتلونکو دوو نورو لوبډلو ترڅنګ له هندوستان، پاکستان او نیوزیلند لوبډلو سره سیالي ترسره کړي.